طالبانو اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب، یعقوب نوم اسرائیل د لقب. ولی الله ورته ویلې بني اسرائیلو، یعنی د اسرائیل زمنو. اسرائیل د عبدالله په معنا باندې ده. اوس طالبانو یو سړي ته چې داسې وایې، یو سړی د زید نومیږي، د ده زوی د ته داسې ورته وایې ای د زید زویه د الله عبادت وکړه، دا به ډېر مؤثري. او که زید ډېر صالح سړی داسې ورته وایي ای د صالح سړي زویه عبادت وکړه، ای د صالح سړي زویه ځکه تاثیر پې کوي. یو خو به د تا خبره پې تاثیر وکړي، بل دا منه چې پلار دې ګوره صالح سړی و. دلته یې ځکه بني اسرائیل ورته وویلې. ډېر انبیا الله په دوی کې رالیږلي، که نه بني اسرائیلو باندې الله دومره نعمتونه ورباندې کړي وو چې خو ډېر ناشکره خلک دي. مدینه منوره هم طالبانو د یهودو واکمني پکې وه که نه، له اسلام نه مخکې دوی کش و پش ډېر وو. دلته د یمن نه چې کله د سبا صد سبا څه و طالبانو سیل العرم راغی، بیا یمنیان مدینې ته راغلل. په مدینه منوره کې یو یهود پراته ول طالبانو، یو د یمن نه راغلي د اوسیانو خزرجیان چې ول دا د یمن خلک ول. او بیا یهودو دلته سلطه وله، کرا کرا بیا خزرجیانو په هغه باندې الله واک، خو اسلام نه مخکې واک د خزرجیانو سو، وایي د یمن د عربو سو. یهود خو هم دلته مدینه کې اوسېدل، ښه ځایونه دوی نیولي ول. بیا د دوی یو مشر پتیمون نومېده، ډېر لوی کافر و، یهودی و. هغه یو قانون کېښوده چې هر څوک اول واده کوي ښځه به یې اوله شپه له ما سره کوي. ټولو دی قانون ته غاړه کېښوده، خو دی د مدینې مشر و. بیا عبدالمالک په نامه باندې عامر ابن مالک و که عبدالمالک ابن عامر و، یو عرب و، اسلام نه مخکې د خور واده و بیګا ته. هلته په مجلس کې ناست و، نور دا کلي هلکانو ځوانان ناست و، دا خور یې هلته ورغلله. نو چې ده خپله خور ولیدله غوسه ورغله، وی چیشته له کوره راوتلې؟ وی ډېر خوشک مه کېږه، دا چې در باندې بده لګېږي چې سبا ته مې سبا مې چې واده د پردي سړي ته مې اوله شپه وغه ولې در باندې بده نه لګېږي. بس ده کې هغه جذبه راپورته کړله. بس ورته ویلې صحیح د ترتیب برابرو چې ناو یې هغه کوله. اول خو به یې پتیمون ته وروستله، نو پتیمون ته ورته وروستله د مالک یا عبدالمالک دم د ښځو کالي واغوستل. چې د ښځو کالي واغوستل، د ښځو کې دا مورتیر سو، خنجر ورسره و، پتیمون یې پې وهه، مردار یې کړ. بس د یهودو ځواک یې ختم کړ. بیا دی وتښتېده، شام ته لاړو. هلته چې سیل العرم د یمن مات سوی و، هغه شام ته تللي ول. بیا په څه چل باندې هلته د دوی خپلوانانو لغه عسکر یې بیا راوستل. ډېر وخت بعد بیا یې د یهودو ته وویلې چې هغه راغلی ده، څه ورته وایي. دلته خو دا د مدینې هغه نه ول، دا عرب، د یمن عرب. دا عبدالمالک لاړو شام ته، شام نه ځان سره هغه راوستل. د دوی څه تربرونه ول هلته واکمن ول په شام. طالبانو شام واکمني و امپراتوري چې وه هغه د روم امپراتورۍ وله، پخوانی روم. حمص د دوی مرکز و، د اوسنۍ سوریه. بیا هلته چې هغوی راغلل نږدې مدینې منورې سره واړول، نو ټول هغه یې وغوښتل څه ورته وایي. د مدینې کې چې کم عرب یمنیان پراته ول، دا ټول یې وغوښتل، هلته ورغلل مدینې څنډې ته، اوښانو پیسې و خرچې شیان یې ورکړل. بیرته چې مدینې ته هغوی راغلل، نو یهودانو ته ویلې وایي که تاسې هم ورځئ ورسئ، خبر یې رالیږلی چې دوی هم راولېږئ، بس د دوی خو مشران مو راولېږئ. بس د مدینې هلته خو پوج ته دوی ټول مشران یې ورلېږل چې تاسو ته به ډېر اوښان به درکړي، غنم به درکړي، واغه به درکړي. موږ ته یې هم دغه دي راکړل. دوی چې ورغلل هغه یې ټول هلته ووځل. مشران یې چې ختم سول طالبانو، په مدینه باندې واک د چا راغی؟ اوسیانو د خزرجیانو راغی. الله عز وجل خپل کار پوره کو. بس هلته ځکه که یهود په مدینه کې وای طالبانو دا مهاجر د رسول الله نسو پاتې کېدلی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر سو، بیا دغه انصار د مدینې چې په عقبه اولا او عقبه ثانی کې راغلل، اول 6 نفره انصار د دغه مدینې همدغه اوسیانو ایمان راوړ. کال ته 12 بل کال 14 نبی علیه السلام د دوی سره رابطه باندې مدینې ته هجرت راوکړ، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم مهاجر وګرځېد. نو یهود اوس هم اراده لري چې
چې دا د مونږ ځای دلته بني قریظه او بني نضیر بنو قینقاع ول بیا کرا نبی علیه السلام دی جنه وسړل دا اوس چې کوم چې اسرائیل پراته دي طالبانو لاله دی جنه سړل سوي دوی بیا خیبر ته لاړل خیبر نه پسې وسړل اوس په دغه کې پراته دي دا مې ځکه درته ویلې په دې خبر یې چې دوی د دې اراده لري او کته داسې ویده وې راته ما بله درته ویلې یهودي بله ورځ یو ویډیو نشر کړی وله مدینې منورې ته راغلی د خرما ونه ږدي وي دا چې غټیږي مدینه به بیا د موږ په لاس کې وي دلته هغه په دې باندې لګیا ده ملا صاحب تراویح سته که نسته ده په تراویح کې به وایي شي هلته مستحبات وړو مسلو باندې لګیا ده ورځ تر بلې